سلام درنو زده کوونکو، یو ځل بیا د انګلیش لرنینګ یوټیوب چینل څخه په ډیره خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو زده کوونکو، انشاءالله په نن ویډیو کې به تاسو ته د انګلیش لینګویج 9 جملې چې دی هغه وړاندې شي. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو د نور د مخه تاسو ته در ورسیږي. نو راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. Sentence number 1. Where do you go after class? Where do you go after class? دلته د where نه مطلب څه شی دی؟ د where نه مطلب دی چرته، او after ویل کېږي وروسته ته. د ټولګي څخه وروسته تاسو چیرې ځئ؟ Where do you go after class? د ټولګي څخه وروسته تاسو چیرې ځئ؟ I go to home. I go to home. زه کور ته ځم. I go to home. زه کور ته ځم. Where was Quran firstly descended? قرآن کریم د لومړي ځل لپاره چیرې نازل شوی دی؟ firstly په لومړي ځل، descended نازل شوی دی. Where was Quran firstly descended? قرآن کریم د لومړي ځل لپاره چیرې نازل شوی دی؟ Quran was firstly descended in Hira Hall. قرآن کریم د لومړي ځل لپاره د حرا په غار کې نازل شوی دی. هول دلته د هول نه مطلب دی سوری، او فرستلی ویل کېږي لومړي ته، او ډسنډډ ویل کېږي نازلېدلو ته. Where do you come from? تاسو له کومه ځایه راځئ؟ Where do you come from? تاسو له کومه ځایه راځئ؟ I come from Kabul. I come from Kabul. زه له کابل څخه راځم. Who is he? Who is he? هغه څوک دی؟ که چیرې تاسو یو چاته ووایئ چې هغه څوک دی یا هغه څوک دی، نو تاسو ورته ویلی شئ چې who is he؟ هغه څوک دی؟ He is my brother. هغه زما ورور دی. He is my brother. هغه زما ورور دی. Who is she? دا څوک ده؟ Who is she؟ دا څوک ده؟ She is my sister. دا زما خور ده. She is my sister. دا زما خور ده. نو ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې دغه د انګلیش سنټنس یا جملې به تاسو زده کړي وي او یو څه اخذ به مو ترې کړی وي. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړله. په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو کتلي وي او یو څه زده کړه مو ترې کړې وي. نو تر بیا او بل ویډیو پورې مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.